ادبپوهان د شعر د خارجي او داخلي موسیقي ترڅنګ د شعر د لیکلو پر وخت د شاعر د ځاني موسیقي یادونه هم کوي. دوی وایي له دې علاوه د شعر لوستونکی هم یوه موسیقي لري. پر همدې موضوع او د شعر د دکلمې په باره کې مې د ښاغلي شرر صافي سره چې غږ او دکلمه یې ډېر مینهوال لري مرکه کړې ده. د اورېدلو بلنه یې درکوم. شرر صاحب ډېر ښه شعر لولی، منظور مې دکلمه ده، ډېر ښه دکلمه کوي. بل ما چې څومره ستاسو شعرونه اورېدلی دي، یو څه ته چې زموږ شاعران توجه نه کوي، د شعر موسیقي ده. په دغو دواړو باندې خبرې راته وکړئ. اول د شعر په موسیقي خبرې راته وکړئ، ځکه تاسو دغه شي ته ډېره زیاته توجه کوئ نسبت و ډېرو نورو شاعرانو ته. نظیر صاحب، شعر همیشه د ابداع په حالت کې دی، د نوښت په حالت کې دی. جامع او مانع تعریف ورته نه لرو، او د هغه دپاره بیا اساسي توکو باندې په ټولیزه کې ځینې کرکتونکي اتفاق لري چې د هغه نه یو اساسي تخیل او موسیقي ده. په موسیقي کې که څه هم یو څه کرکتونکي اختلاف لري، خو ولې د نثر نه چې بیلي هغه موسیقي ده. که په شعر کې موسیقي وجود ونه لري او یوازې منګه په فکر باندې اتکا وکړو، په شعر کې موضوع باندې وکړو، هغه خوندور نه وي. کوم شعر چې موسیقي ونه لري هغه نیمژوان دی شعر دی، که هغه څومره عالی شعر هم وي. بیا خو د شعر خپلې موسیقي ده چې یو داخلي موسیقي ده، خارجي موسیقي ده، معنوي موسیقي ده، هغه د قافیې موسیقي ده. دې ټولو ته باید پام وشي. مثلا هغه څه کلمات چې هغه مخارج سره نږدې وي، داسې کلمات سره ونه کارول شي په شعر کې چې هغه بیا په ویلو کې هم سکته راولي، ژبه باندې هم سم نه راځي. د ده دپاره بیا ادبي صنعتونه زه دا نه وایم چې په لاسي ډول دي په دې کې ځای په ځای شي، نه، په طبیعي شکل باندې منځته راشي. دا به خوندوري. زه به د حمزه بابا د یو بیت بېلګه ورکم: یو شورې د شهرتو چې شوم پیښ په پیښور، حمزه مې په خاموش هدیرو کې لټاوه. دلته که موږ وګورو نسبتاً د دې د فکري موضوع ته وګورو، نسبتاً د دې تخیل ته وګورو چې تخیل هم دومره پکې نشته دی، موسیقي پکې ډېره قوي ده. اول چې موږ باندې اغېز کوي د دې موسیقي را باندې اغېز کوي. وګورئ شور، شهرات، پیښ، پیښور، دغه کلمات دي چې ډېره خوندوره موسیقي لري او ادبي صنعتونه دي، په طبیعي ډول راغلي دي، په تکلفي ډول نه. که خبره د فکر شي، خبره د موضوع شي، د الفت څه په شعرونو کې فکر ډېر عالي دی. که موسیقۍ ته راشو، موسیقي نه لري. ځکه چې د الفت صاحب نوم چې واخیستل شي، زمونږ ذهن ته د شاعر په ځای باندې یو لیکوال متصور کیږي، نه شاعر. شپون صاحب وګورئ، یعنی شعر لري، شعر ښه دی، بد نه دی، خو د موسیقي کمزورتیا دغه په شعر کې شته دی د شپون صاحب، او نثر یې د شعر په پرتله ډېر قوي دی. نو چې کله د شپون صاحب نوم منګه واخیستل شي، زمونږ ذهن ته یو لیکوال متصور کیږي، نه شاعر. شرر صاحب، تاسو د شعر د داخلي موسیقي او د بیروني موسیقي خبره وکړه. کېدای شي په دې برخه کې یو مثالونه راته ووایاستئ چې لکه مخکې مو چې د حمزه صاحب په شعر کې یادونه وکړه، همداسې د بیروني موسیقي خبره وکړه. یو بل شی هم چې نن سبا یادېږي علاوه له دو موسیقیونه، لکه مخکې چې تاسو په خپلو خبرو کې یاده کړه، د حالت خبره مو وکړه، وایي خپله شاعر هم یوه موسیقي لري او څوک چې شعر لولي هغه هم یوه موسیقي لري. تاسو تقریبا دې خبرو ته اشاره وکړه، هغه حالتونه مو یاد کړو. په دې هم یو څه خبرې راته وکړئ، هم په داخلي موسیقي، هم په بیروني موسیقي، او هم په خپله د شاعر په موسیقي او د لوستونکي په موسیقي. بله نظر صاحب، د شعر داخلي موسیقي خو لکه موږ چې مخکې مې یادونه وکړه، دغه معنوي صنعتونه دي، لکه تضاد شو. بس همدغه د حمزه بیت کې شور د شهرتو چې شوم پیښ په پیښور، حمزه مې په خاموشه ادیرو کې. ګوره، سر کې شور خبره راغله، وروسته پسې د خاموشۍ خبره راغله. دغه تضاد په خپل منځ کې د خپل یو موسیقي را منځته کوي. کله کله دغسې کلمات موږ یادو چې هغه ډېر قوي او غښتلې کلمې دي، چې دغه کلمې په یادولو سره زموږ په ذهن کې دغه کلمې ضد متصور کیږي. دغه کلمې هم په خپل ذات کې یو موسیقي لري. لکه مرګ، ژوند را سره متصور کیږي، د مرګ د یادولو سره د سربیره دغه د معنوي
لومړی موسیقي د داخلي موسیقي ده. کومه چې خارجي موسیقي د غزا ته اتکا پر ردیف قافیه باندې کیږي چې د قافیت سره کم ده د ردیف سره کم ده. هغه کله کله منګه یو کلمه کارو چې دا ډیره شرنګېدلې قافیه ده. معنا دا چې هغه کلمات د قافیې چې کارول شوي دي د ردیف سره دغسې یو تړون کړی دی، لکه دغه د رباب دغه تارونه چې د یو بل سره کوم تړون کوي او یو ځانګړی دغه راوباسي غږ راوباسي په دغه شکل باندې. نو ډېر شاعران په دې نه توانېږي بیا چې دوی سره خپل منځ کې همغاړي کړي د قافیه او ردیف د موسیقۍ له پلوه. دغه د شعر بیرونی موسیقي ده چې هغه به په لفظونو باندې ولاړه ده خاصتا او په قافیه او ردیف باندې ولاړه ده چې هغې ته باید پاملرنه وشي. کومه چې د ځانګړي حالت یا دې کې شک نشته چې هر شاعر چې شعر لیکي د شعر په همدغه ځانګړي حالت کې کره کتونکی دي نه اخوا موږ باندې شاعر باندې کره کتونکی اطلاق نشو کولی. د لیکلو په وخت کې دا غواړي چې د خپل شعر دپاره یو ځانګړی ترنم را پیدا کړي. هغه ترنم که د کمپوز نوم ورته ورکړو ترنم نه به دغه نوم ښیي، ځکه دغه چې کله دغه شعر وایي یو ډول کمپوز ورته جوړوي نه ترنمه. شرف صاحب تاسو علاوه له دې نه چې دغو ټکو ته پام کوئ په خپلو شعرونو کې ډېر ښه یې لولئ ډېر ښه یې دکلمه کوئ. اکثرا چې ما لوستي دي ستاسو شعرونه په لنډو بحرونو کې خپل تمایل مو د دې شي ته چې په لنډو بحرونو کې که بل څه علت لري. نظر صاحب بله شکه چې دغه موسیقي د اوږدو بحرونو په نسبت باندې لنډو بحرونو کې ښه پلي کیږي، ځکه چې ته د یو سر نه بل ځای ته رسېږي نو دغه اولنۍ موسیقي ذهن نه وځي او بیا د دپاره هغه کلمات او هغه شیان راټولول دا لږ سخت دي. نو دا په ډېر کم شاعرانو پیدا کیږي چې په اوږدو بحرونو کې په ډېر ښه شکل باندې او هغه موسیقي لرونکي شعرونه ووایي. او بیا چې کوم هغه ستا د زړه اواز غږ کومه ښکلا چې ته پنځوي هغه په لنډ بحر کې کیږي نو اوږده ته به پکې اړتیا هم نه وي. د ردیفونو او د قافیو په انتخاب کې هم ستاسو شعرونه چې ما لیدلي دي موسیقي ته ډېره زیاته توجه کوئ. دا په لوی لاس کوئ که په طبیعي شکل سره راځي؟ داسې وي چې کله کله دغه شاعر چې په یو روږ دی شي په یو شي باندې شاید احتمال د دا ولري چې په لومړي سر کې لکه د 15 کاله 14 کاله 19 کاله مخکې شاید ما دې ته ډېره توجه کړي چې زه باید دا کار وکړم، خو دا زما دپاره داسې ریاضت شکل یې درلوده نو زه په ده باندې روږ دی شم چې اوس په عادي شکل باندې په طبیعي شکل باندې که زه وغواړم که ونه غواړم دا رامنځته کېږي. شرف صاحب ډېره ښه دکلمه هم کوئ او یو شي ته چې زما پام سوی دی تاسو د څو کلونو مخکې خبره وکړه د شعر په دکلمه کې مو ډېر زیات تغییر نه دی راغلی. هماغه د 15-16 کلونو مخکې خبره ده، تقریبا په هماغه رقم سره یې دکلمه کوئ. د شعر خپله دغه دکلمه څونه اهمیت لري؟ بلې نیازه صاحب دا ډېره مهم موضوع ده، که څه هم زمونږ او ستاسو په پښتو ادب کې دې برخې کې کار نه دی شوی او دا په اساس کې یوه پوهه ده. وګورئ منګه دکلمه د طبیعي ژبنیز قاموس نه راخلو. مثلا په یو ځای کې یو چاته ته غږ کوي هغه که ماشوم ته غږ کوي ډېر نرمه لهجه ورته غږ کوي، که په غوسه یې ستا د غږ د ټون لویږي په غوسه باندې کې، که دردېدلی غږ وي په دردېدلي غږ یو چا سره خبرې کوي. همدغه مفاهیم چې کله په شعر کې وموندل شو په هماغه ټون په هماغه غږ باندې چې ته په طبیعي ژوند کې باید په دغه کې دغه شي دکلمه کې پلی شي. داسې نه چې سوالیه باندې ته همدغسې تېر شي چې زه لکه عادي ور باندې تېر شي. مثلا آیا ته دلته راغلی وي یو چا نه پوښتنه کوي که په غوسه باندې تې کوي آیا ته دلته راغلی وي. د همدغه حالتونه که موږ په شعر کې مراعات کو په عادي ژوند کې موږ مراعات کو په طبیعي ژبه کې مراعات کو ولې موږ په شعر کې دا مراعات نه کو. همدغه په شعر کې موږ مراعات کو دغه دکلمه ده. مثال حمید ابا یو بیت دی پوکوي را باندې دم د مینې ژر ژر اوس که ته ژر ژر دا که چېرته په قرار یې ووایي نسبتا دې پورې چې د ژر سره دغه د ژر ویلو دغه مراعات کې چې کوي راته خبرې حبیب ورو ورو یعنی له ورو سره باید نرم اوسي او ژر سره باید تند وي. یعنی که ووایم چې دغه یو علم دی بیخي که څوک ورباندې کار وکړي د دې دپاره نو کولی شي د باندې کتاب ونه ولیکي د کلمې برخه باندې
خو دا جالبه موضوع ده. زه فکر کوم د اکثره ځوانان چې مونوګرافونه لیکي موضوعات نه وي ورسره، او تاسې یوه جالبه موضوع ده د ورکړه چې کیدای شي په دې باندې کار وکړي. شرف صاحب یو شعر به دې واورو او د دکلمې به هم خوند واخلو، له شعره به هم خوند واخلو. مهربان. شوخ سترګې مې سوالګرې وې ته نه وې، که مې زړه کې وې هم لرې وې ته نه وې. اوس چې یوه مې په زړه نشته نو ته راغلې، چې په زړه مې سل خبرې وې ته نه وې. هغه شوخه نجلۍ وه خو شوخه نه وه، او دوه نورې ملګرې وې ته نه وې. د زړه کور مې له ګل رنګو خالي نه و، د زړه کور مې له ګل رنګو خالي نه و. یو مې زړه و زر ډبرې وې ته نه وې. تا ونه لیدې خو ستا پر پلونو توی شوې، اوښکې نه وې ملغلرې وې ته نه وې. یو شرر سپرلی ګریوان په مخه راغی، نور علم اغوستې زغرې وې ته نه وې. او ډېر عالي خوندور مو ولوست. شرر صاحب، ځوانانو ته مو د دکلمې په حصه کې او د شعر د موسیقي په حصه کې نظر څه دی چې کومو ټکو ته باید دی توجه وکړي؟ زه چې څومره خبرېږم او اورم راډیوګانې، تقریبا ډېر ځوانان ستاسو د دکلمې همدغه انداز چې دی د دې نه استفاده کوي. هغه شعرونه باید دوی ولولي چې په هغه کې موسیقي نسبتاً پیاوړې وي، ډېرې ولولي. یو داسې مثال ورکولی شئ؟ مثلا زمونږ په اوسني پروان بهیر کې که موسیقي په برخه کې راشو، دغه د کاروان څه په شعرونو کې موسیقي غښتلې موسیقي لري. درویش صاحب شعرونو کې موسیقي شته، د سنه چې نشته دی، خو ولې هغه موسیقي چې دغه د کاروان څه په شعرونو کې ده، د درویش څه په شعرونو کې بیا هغه څه په هغه پیمانه نه ده کومه چې دلته بیا که د فکر موضوع راشي درویش صاحب غښتلی دی. زه هم هغه شعرونو ته په موسیقۍ کې ډېره مراجعه وکړي چې هغه ډېره موسیقي لري، بل کم تر کمه د ادبي صنعتونو باندې یو څه پوه وي، بل د قافیه او د ردیف په اړه باندې کو هڅه دی وکړي چې د قافیه یا نوي کې قافیه خو څه نوي کېږي نه، ردیف ورته کم تر کم نوي کې او د قافیه او ردیف سره هم غاړې کي. کله کله موږ ګورو چې قافیه ته موږ راورسېږو، ردیف بل څه وایي، قافیه بل څه وایي، دغه موسیقي په دغه منځ کې یو ټکنی کېږي، پرې کېږي. کومه چې دیکلومي خبره ده، په دیکلومه کې هم دغه صنعتونو ته باید توجه وکړي، او په طبیعي ژوند کې چې کومې خبرې کوي هماغه خبرې که استفهامي تعجبي انکاری استفهام دی او انکاری استفهام دی، تعجبي استفهام دی، انکاری استفهام دی، دغه ټول په ځانګړي ټون یا ځانګړي غږ او نبره باندې دغه کېږي، ویل کېږي. او چاته د غصې په وخت کې غصې، د قار په وخت کې قار، د ورو خبره په ورو، لوړه خبره په لوړه باندې، ژوره خبره د جنگ خبره دغه په ډېر ډک اواز باندې ویل کېږي. کوم ځای کې چې نری په نری، دغه ټول شعر مراد کې د کلمات دومره بیا سخته نه وي ورته. په عادي ژوند کې چې یو شی کوي، کومه خبره په کوم شکل کوي، هماغه دې په شعر کې مراد کی. ډېره مننه کور مو ودان. نازي صاحب تاسو نه مننه کوو، دغه ټولو دوستان نه مننه کوو.